د پاکستان د انتخابي کمیسیون د شمیرو تر مخه 2018 ټول ټاکنو کې د ګټل شو چوکو نه بلکې د رای اخیستو په بنسټ چې د کومو سیاسي ګوندونو یو فهرست جوړیږي هغې کې د پاکستان تحریک انصاف په 14 میلیونه رایو لومبي نمبر، پاکستان مسلم لیگ نواز ډله په 14 میلیونو رایو په دویم نمبر، دغه شان پیپلز ګوند په دریم او د مذهبي ګوندونو ائتلاف متحده مجلس عمل په 4 نمبر راځي. خو د حیرانتیا خبره ده چې یو کال وړاندې جوړ شوی د بریلی مکتبه فکر توندره و مذهبي جماعت تحریک لبیک پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونو رایو سره په 5م نمبر ولاړ دی او تر دې چې د پاکستان تر ټولو لوی صوبې پنجاب کې د MMA نه هم نمبر وړی دی او دغلته د ترلاسه شو رایو په بنیاد په 4م نمبر ښکاري. TLP د پاکستان انتخابي کمیسیون سره راجستر شو 122 ګوندونو کې 13 کال ځای پیدا کړی دی او مشر خادم حسین رضوي دی او هر څوک د انتخاباتو کې د برخې اخیستو ړومبی ځلو خو ټول هیواد کې مرکزي او صوبایي اسمبلو ته امیدواران د کرین په نښه ودرولي وو چې پکې مرکزي اسمبلی لپاره 140 پنجاب اسمبلی لپاره 240 پښتونخوا اسمبلی لپاره 140 سند اسمبلی لپاره 88 او بلوچستان اسمبلی لپاره 10 امیدواران شامل وو. پنجاب، پښتونخوا، بلوچستان او مرکزی اسمبلی کې د تحریک لبیک پاکستان ټول امیدواران ناکام شوي دي. البته سند اسمبلی لپاره 2 غړو کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه تحریک د پاکستان سیاسي منظرنامه کې هغه وخت کاره شو کله چې 13 کال نومبر کې د دغه ګوند فعالینو د 3 هفتو لپاره د اسلام آباد او پنډۍ لویه لاره وتړله او غوښتنه یې کوله د مرکزی اسمبلی سوګند کې چې چا بدلون کړی دی هغه ته د سزا ورکړل شي. هغه وخت د تحریک نوم تحریک لبیک یا رسول الله او اکتوبر کې د پیښور NS کې ضمني انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او چون د پاکستان انتخابي کمیسیون سره راجسټر نو امیدوار په آزاد حیثیت ولاړو. دغه چوکۍ هر څوک تحریک انصاف ګټلې وه خو دغلته هم د PTI، مسلم لیگ، ANP او پیپل پارټۍ نه پس د تحریک حمایت یافته امیدوار ته 8000 رای اخیستې وي او د حیرانتیا خبره دا وه چې د جماعت اسلامي امیدوار 6000 رای ترلاسه کړې وي. اوس د نورو ګوندونو په څیر تحریک لبیک پاکستان هم ټاکنو کې د درغلۍ تورونه لګی او وایي که پاک او بیطرفه انتخابات شي نو د دوی به پنجاب کې زیاتې چوکۍ ګټلې وي. د تحریک مشران وایي دوی به د کم حکومت برخه نه جوړیږي بلکې مخالفو چوکو باندې به ناست وي او د 2019 بلدیاتي ټاکنو کې به برخه اخلي. خو څېړونکي نظر لري هر څوک روانو کې د واک اخیستو امکانات ډیر کم دي خو دغه مسلک نسبتاً معتدله مذهبي ګوند جمعیت علماء پاکستان ښکاري داسې چې اثر په کمیدو دی او اوس په دغه ځای تحریک لبیک پاکستان نیسي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.